ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان تعلیمي نظام باید مسلکي توب خواته ولاړ شي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان تعلیمي نظام باید د مسلکي توب خواته ولاړ شي چې فارغ یې په آزاد بازار کې د کار موندنې اړتیا ولري. د هغه له نظره نظري پوهه کې هر څومره مهمه هم وي، له مسلکي او تطبیقي اړخ پرته په بشري پانګې کې سمه ونډه نشي درلودای. ښاغلي غني چې د ژوند لارې پوسټکاسټونو په لړ کې د افغانستان د بشري پانګې پر لیدونو غږېده، د هغو اسلامي او لویدیځو هیوادو د تجربو د څېړنې او خپلونې سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې تر نورو ډیر او چټک بریالي شوي دي. ډاکټر غني وویل هغسې چې ارزښتونه او نظرونه په یوازې سر په تخنیکي پوهه نه بدلیږي، تخنیکي پوهه هم په خپله ارزښت نشي کېدی او زموږ لپاره د تخنیکي پوهې او ملي اسلامي ارزښتونو د تلفیق اړتیا ده. ولسمشر غني د افغانستان د ښوونځیو او پوهنځیو نصابونو او د زده کړو کلونه او د اوسنۍ زمانې له غوښتنو لرې وبلل چې هم زده کوونکي او محصل د ډیرو مضامینو تر بار لاندې ستړي کوي او هم د تعلیمي کلونو د بې ځایه ډیرونې او د اوږدونې له لارې وخت ضایع کوي. دوی ویل وګورئ خو مضامین یې بار کړي وو په زده کوونکو باندې. کوم بل مملکت دی چې دومره لوی بار د ماشوم باندې اچوي؟ همدغه رقم ولې پوهنتونونه 2 کاله نه وي؟ د نصاب په برخه کې ولسمشر غني پړه تر ډیره د چمتو کوونکو په غاړه واچوله چې د نصاب لیکنې وړتیا یې لږه وه. نصاب واقعا د هغو خلکو لخوا ونې لیکل شو چې د نصاب متخصصین وو. نصاب په سیاسي لوبو باندې بدل شو، مختلفو برخو باندې کش کاوه. هغه د پوهنې وزارت د کمکارو او په فساد ککړو ادارو په سر کې وباله چې تر پایه د تعلیم، درسي موادو، ښوونځیو ته د ودانیو او نورو اړینو اړتیاو غم ونشو خوړلی. وزارتونه د دې لپاره چې د یو ولسمشر بار سپک کړي. زموږ ځینې وزارتونه داسې وو چې یو عظیم پیټی وو په باقي حکومت باندې او پوهنې وزارت د دې په صدر کې وو. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.